د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لړنو خبرونو ته. افغانستان غواړي له منځني دهلیز څخه په ګټې اخیستنې د اروپا بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. د آذربایجان د ریل پټلۍ ادارې مشر روبشان رستموف په باکو بندر کې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د سویلي اسیا قفقاز اروپا ترمن د بار وړلو د پراخولو په تړاو خبرې کړې دي. د یاد راپور له مخې ملا عبدالغني برادر په دې کتنه کې د باکو بندر له لارې د افغانستان د صادراتو د پراخېدو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه او د آذربایجان لوري هم په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو ټټر وواهه. منځنی دهلیز چې د ټرانس کاسپین نړیواله ترانزیتي لاره هم بلل کیږي چین د مرکزي اسیا کاسپین سمندر آذربایجان جورجیا او ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي او همداراز د سویلي او شمالي دودیزو لارو بدیله ځمکنۍ لاره ګڼل کیږي. د بلخ یو تولیدي شرکت په لومړي ځل لندن ته 21 ټنه وینځونکي توکي صادر کړل. د یاد شرکت مسؤلین وایي لندن ته یې د دغه محصول د صادرولو 15 کلن تړون لاسلیک کړی دی. د خصوصي شرکت اجرایوي رئیس رسولداد امینی ویلي دا درېیمه جوپه ده چې بهر ته یې صادروي. لومړی یې تاجکستان او ازبکستان ته صادرې کړي دي او نن یې له اسیا اروپا ته پرمختګ وکړ او د انګلستان لندن ښار ته صادر شوي چې 30 میلیون ډالر ارزښت لري. هغه زیاتوي غواړي د افغانستان صادرات له اسیا اروپا پرته نورو لویو وچو ته هم ورسوي او د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل شوي دي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ رئیس امیر محمد متقي په دې تړاو جوړو شوي مراسمو کې دغه صادرات د افغانستان د تولیدي او خصوصي سکتور د پراختیا نوی فصل بللی او د صنعتکارانو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. یو چینایي شرکت واخان کې د افغانستان او چین ترمن ګډ بازار جوړوي. د چین یو خصوصي شرکت مسؤلینو وینګتون یازونګ او رینسن لین د بلخ والي ملا محمد یوسف پوپا سره په کتنه کې ویلي چې په پام کې لري واخان کې د افغانستان او چین ترمنځ ګډ بازار جوړ کړي. د یاد شرکت مسؤلینو ویلي له دې بازار جوړولو یې موخه د دواړو هیوادونو د تولیداتو پیر او پلور ته زمینه برابرول دي. د یاد شرکت مسؤلینو همداراز د زراعت صنعت قانونو سړک جوړونې او ریل پټلۍ جوړونې برخو کې د پانګونې له چمتووالي خبر ورکړی دی. بل خوا د بلخ والي له یاد شرکت غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او ډاډ یې ورکړی ټولو برخو کې له بهرنیو پانګوالو سره همکاري کوي. روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې ته د ریچارډ بینټ ناهیلي ښودلې. افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څارنې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ریپورټر ریچارډ بینټ وایي د روسیې هغې پریکړې ناهیلي کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. هغه ویلي موږ باید د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو برخه کې له تایید شوي او باثباته پرمختګ پرته طالبان عادي نه کړو. د نوموړي په وینا چې په افغانستان کې او بل هر چیرې چې هغه رژیمونه زړه ورکوي چې د سزا له ویرې پرته په خوندیتوب سره بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د یادونې وړ ده چې نړیوالو قدرتونو تر اوسه د روسیې د پریکړې ته غبرګون نه دی څرګند کړی خو په سیمه کې بیا چین لومړنی هیواد دی چې د روسیې دا پریکړه ایستایلې او هرکلی یې کړی دی. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینټ یادو څرګندونو ته تر دې مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی. د غزنی سردي سیمه کې پر 100 جریبه ځمکه یو تفریحي پارک جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت سرپرست عبداللطیف منصور ویلي چې غواړي د غزنی سردي سیمه کې پر 100 جریبه ځمکه یو تفریحي پارک جوړ کړي. هغه ویلي چې دغه تفریحي پارک د جوړولو پروژې چارې 13 ورځ د غزنی ځایي چارواکو په شتون کې پرانیستل شوې. یاد وزارت وایي چې دغه تفریحي پارک د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د مسلم کټوازي شرکت په پانګونې سره جوړیږي چې اوس مهال پر 10 جریبه ځمکه باندې کار پیل شوی او په ټوله کې کابو 100 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوی او د 15 کلونو لپاره قرارداد ورکړل شوی دی. سردي بند د هیواد له لویو بندونو او تفریحي سیمو څخه ګڼل کیږي. ننګرهار کې د اورښتونو له امله 2 ماشومان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ لنډۍ کلي کې د کوټې چت نړېدلو له امله 3 ماشومان ټپیان او 1 ماشومه مړه شوې ده. همداراز کوز کونړ کې هم 1 ماشومه د سیلاب وړلو له امله مړه شوې ده. د ننګرهار رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په بټي کوټ ولسوالۍ کې بیا د یو کمر پرېوتو په پیښه کې 2 ماشومان ټپیان شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د یاد دفتر د مسؤلینو په وینا په ګوشتې ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو له امله 3000 جریبه ځمکه او 250 کورونه تخریب شوي دي او لالپورې کې هم 2000 جریبه ځمکه تخریب شوي او پکې ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. د لالپورې ولسوالۍ قومي مشر ملک نادر محمد شاه ټلویزیون ته ویلي چې چکنور، شاکوټي، رحمتي، ګلډاک، ګردوایي او مارسنګي سیمو کې زرګونه جریبه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. هغه پر مسؤلینو غږ کړی چې له سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وکړي.
اسرائیل د اوربند مذاکراتو لپاره قطر ته پلاوی استوي. د اسرائیل حکومت په رسمي ډول تایید کړه چې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو او په غزه کې د اوربند احتمالي موافقې په هکله د راتلونکې ورځې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قطر ته خپل پلاوی استوي. بل خوا حماس اعلان کړی چې په مثبت روحیه غزه تړانګه کې د اوربند طرحې ته ځواب ویلی او مذاکراتو ته چمتو دي. دغه طرحه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوې چې له مخې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ شپېته ورځنی اوربند وشي. همداراز رویټرز د حماس د یو متحد نظامي چارواکي له قوله ویلي چې د دې غورځنګ مشران لا هم غزې تړانګې ته د بشري مرستو د لیږد د رفح بندر د بیا پرانیستلو او د اسرائیلي ځواکونو د وتلو د وخت په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په مذاکراتو کې له ګډون کولو سره موافقه کړې ده، خو د دواړو خواو ترمنځ په محتوا کې اختلافات لا هم په خپل حال پاتې دي. ایلان ماسک د یو نوي ګوند جوړولو رسمي اعلان وکړ. د امریکا میلیونر ایلان ماسک د جولای په 5مه پر خپلو ټولنیزو رسنیو پاڼو لیکلي چې نن د امریکا ګوند تأسیس تاسو ته ستاسو ازادي بیرته درکوي. د جولای تر 5مې پورې کله چې ایلان ماسک یو ځل بیا پر ټولنیزو رسنیو پاڼو پوسټ وکړ، له 1,249,000 زیاتو انټرنیټ کاروونکو په رایه اچونه کې ګډون کړی و او 65.4 سلنه لیدونکو یې موافقې رایې ورکړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې یو نوی ګوند چې په ټول ټاکنو کې د ګډون حق لري د جوړولو تصدیقي پیچلي پروسې ته اړتیا لري، خو لا معلومه نه ده چې د امریکا ګوند د جوړولو لپاره تصدیق پروسه پیل شوې ده او که نه. د ایلان ماسک او ډونالډ ټرمپ ترمنځ اختلافات د سیاست، ټولنیزو شبکو، اقتصاد او شخصي نظرونو له امله رامنځته او ژور شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي ایران نه غواړي د اتومي پروګرام څارنه وشي او د یورانیمو غني کول ودروي. هغه ټینګار کړی چې که څه هم د ایران اتومي فعالیتونه اوس مهال درېدلي، خو که دا پروګرام په پټه بیرته پیل شي نو دا به یوه جدي ستونزه وي. ټرمپ همداراز ویلي چې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره به د ایران د اتومي ګواښ په اړه سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو بار بار ویلي چې د یورانیمو له غني سازۍ څخه نه تیریږي. همداراز ایران د اتومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره خپله همکاري محدوده او دغه ادارې اسرائیلو ته د دوی د محرمو معلوماتو په افشا کولو تورنه کړې ده. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.